سلامونه وخت مو په خیر. پاکستان د سلسلې علي خیل د اختطاف قضیې اړوند ټول معلومات افغان پلاوي ته نه دي سپارلي. د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان غوښتي چې په دې برخه کې د ریښتینې همکاري وکړي. امریکا وایي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مرکزونو په اړه له دغه هیواد سره جدي خبرې کوو. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ویلي چې د ډیورنډ کرښې هغه غاړې تر ترهګرۍ مرکزونو په افغانستان کې ناامني او بې ثباتي رامنځته کړې ده. ناټو په افغانستان کې د طالبانو له لوري وروستی تاوتریخوالی غندلی دی. ناټو ویلي طالبان باید پوه شي چې که اوربند ونه کړي نو هیڅکله به د نړیوالې ټولنې له لوري په رسمیت ونه پیژندل شي. د سرې صلیب کمیټه وایي په افغانستان کې وروستیو جګړو بشري ناورین رامنځته کړی دی. یاد بنسټ ویلي چې جګړې روغتیایي خدمات له خنډ سره مخ کړي او خلک یې د خپلو مینو پرېښودلو ته اړ کړي دي. او په لغمان کې د وطن ګټو بند لومړنۍ سروې ترسره شوه. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي دغه بند 13 متره لوړوالی لري، 13 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي او د 4 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري.